دوستانو طاهر خان خو به تاسو پیژنئ د نن نه 4 کاله مخکې د مسافرو پیسې وخوړئ او په هغې باندې هوټل رخ کو. د هغه طاهر خان دی چې د ځان نه 4 کاله مخکې صحافي رخ کړی و او د خلکو نه به انټرویانې کولې، غریبانانو سره مدد نه کو خو د غریبانانو حق یې وواو. راځئ دې بړوا دا ویډیو ګورو، د هغې نه پس یو څو خبرې. دوستانو تاسو به اوس وایئ چې د مسافرو نه څنګه پیسې وخوړې، نو ده به مسافرو ته کال وکړو چې غریبانان دي دا تورسري دي، پیسې ولې راولېږئ او هغه پیسې به یې لږې هغوی له ورکړي او ډېرې به یې ځان له واخیستې. دوستانو دی چې په دې هوټل کې ناست دی او دی چې دا کوم خوراک کوي عملو لګیا دی، نو ما ته خپل سپی را یاد شو. ظالمه بې غیرته وسپیه ته چې دومره خوراک کوې، ستا خواته به غریبانان او ډېر بېوسه مخلوق دی، ډېر بېوسه کورنۍ دي، هغوی له خیراتي ورکه، لږ خوراک وکړه، ډېر مه کوه.